بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو ملګرو ته سلامونه او ډیره زیاته مینه. زمونږ نن یو نوې هڅه کړې ده، روژه ده او تقریبا 3 بجې ټایم دی. کوشش دا دی چې زیاتره ملګرو به زمونږ د پیج نه کو یوټیوب چینل دی نوې دی، داسې زمونږ فیسبوک پیج دی زما، هغې کې به تاسو لیدلی چې مونږ شاعري کو او مطلب کله د ملګرو سره یو ځای کله بل ځای او داسې ملګري ناست یو څه مشاعره هم جوړه کړي، نو د هغې ځان له یو خپل خوند دی، ژوند دی، هغه ځان له یو ډېر مزیدار ټیم وي. نو نن د هغې نه بلکل هټ کر داسې د خپلو مضافاتو ته راووتو. ماسپښین ټایم دی، تاسو کتی شئ بلکل خاموشي ده. لږ وګورئ ماشاءالله سپرلی دی، بونیر خو ځان له دی ښایست ښکلا لري. نو دغه هڅه مو وکړه چې نن یو وړوکی شان ولاګ، کلیوال ولاګ چې کوم دی هغه جوړ کړو او تاسو د ټول زموږ چې څومره دا پښتانه ملګري دي دوی ته د خپل کلي دا مضافات وښیو، او سپیشلي دا مسافر چې هغوی هم زیاتر ملګري داسې دي چې یاره تاسو بس دغه ویډیو کوئ په مخه شاعرۍ، نو دغه خو هم خوند کي، خو کله کله پکې مطلب دا دی چې د کلي دا ښکلا او دغه اوبو دا نظارې مونږ ته ښایي. نو په دغې باندې نن مونږ راووتو. باسط را سره هم دی، هغه وروسته دی، زیات دی را سره مخې ته. انشاءالله داسې به خیږو بره هغې سایډ ته د کړپې مضافاتو ته به ځو، پټي دي هغه به درته هم ښیو، او د دې مرغو دا چغې چې کوم دي دا ښکلې چغار دی، خو دا خاموشي لږ تاسو دا وګورئ، تاسو ډېر زبردست او ښکلی موسم دی، او الحمدلله بارانونه وشو. روژه ده او ډېر ښکلی موسم روان دی. نن 9مه روژه ده او داسې مونږ نه محسوسو تږي چې یا مطلب تږي یو یا لږه، ځکه چې الله تعالی مهرباني ده او باران کیږي. د شپې هم ډېر زیات ساړي، حالانکې نورو علاقو کې نن سبا ډېر زیاته ګرمي شروع شوې ده پاکستان په ډېرو علاقو کې. نو شکر دی چې یو خو الله پاک راته دا دومره ښکلی وطن راکړی، بیا یې زه به دا ووایم چې شکر دی په بونیر کې ځای کولی یو، پیدایش هم دلته شوې، ځکه چې دې ځای دا ښکلا، دا رنګینې نظارې، دا اوبه، دا غرونه، دې ځان له یو خوند دی، یو مزه ده. نو خبرې به هم کوو او داسې دا اوبه، داسې دا خاموشي چې مونږ محسوسو دا به تاسو ته هم محسوسو، او دا ښکلاګانې به تاسو ته هم ښیو انشاءالله چې څه رانه کېږي. کو هر څنګه اولاګ هر څنګه، خو انشاءالله کوشش وکړو چې ستاسو دپاره دا ښکلی جوړ کړو. زموږ سره اوسئ. دا تاسو لیدی شئ بلکل شینکي ده، الحمدلله بارانونه شوي دي، ډېر ښکلی موسم دی. زه به تاسو ته به دې ځای دا اوبه هم ښیو. اوبه خو له د بده مرغه چې څومره ماربل فیکټریز دي، کارخانې دي، هغوی خرابې کړي دي ډېرې زیاتې، ځکه چې دا به ډېرې ښکلې صفا اوبه بیا دی، خو چونکې اوس تاسو وینئ مشکله ده، اوبه ډېرې زیاتې خرابې شوي دي. نو داسې به زه تاسو ته به دا لږې ډېرې نظارې هم ښیو، او دغه وړوکی شان کوشش دی چې ویډیو جوړه کړو او تاسو ته مونږ څه نه څه خوندونه دې تاسو هم واخلئ او مونږ ته هم واخلو. کوشش به هم دی. دا مونږ راوختو، خدای خبر شي چې چا دې خو شلتالان دي لا شوي نه دي، او باسط خورئ راته اواز وکړو، تاسو کتی شئ، خو بیا په مستقبل کې تاسو راتلی شئ او د دې ځای نه ښه ډېر شي شلتالان اخیستی شئ. وخورئ، تاسو وګورئ ښکلی وړوکی شان باغ دی د بروبړی په غاړه، او دا تاسو بیکاڼه ګل شوی دی، تاسو وګورئ. لږ به تاسو ته صفا نه ښکاري، خو بهرحال ګلونه پکې شته. دې خوا تاسو ته به زه دا اوس وښیم، دا ماشاءالله پلواړي، دې ته پلواړي ګلونه ویل شي. تاسو دا وګورئ ماشاءالله ښکلي ښکلي ګلونه دي، سپرلی هم دی، او مونږ به څه مزې اخلو. ته مخکې به ځو او ویډیو به جوړ انشاءالله، اوبه به درته هم ښیو، بره غونډۍ د هغې ته به هم خېږو، بیا کړپه د هغې مضافات ته به درته هم ښیو. کوشش به کوو چې ویډیو ښه راشي، ښکلې راشي، او تاسو ترې مزې واخلئ. زموږ سره اوسئ. دا
بابایي مونږه تاسو کتی شئ په دې غونډۍ باندې به هغې برې سر ته خیږو او کتې سایډ ته به کوزیږو او روژه هم ده او ستړي کېږي هم سړی او تږي کېږي هم سړی خو بهرحال څه خاص خبره نه ده چې ویډیو ښه جوړه شي او ښکلې راشي نو کوشش به زمونږ دی د کلي خلک خو چې زمونږ څومره دی نه هغوی خو چې دا غونډۍ دا طرفونه دا لیدلي دي خو زمونږ زیاتتر ملګري داسې دي چې د دې ځینو نه دي نو مونږ به مو وایو چې راشئ د باجکټۍ د بونیر دا ښکلا وینئ او خامخا بونیر ته ویزټ وکړئ خوریا خلک خو یې ګورم ډېر مینهوال دی او زه لږ لاره سخته ده یاره ځکه چې بوټي ډېر زیات لوی شوي دي بارانونه شوي دي نو په دې بوټو کې اکثر د مارانو پته هم نه لګي دا پکې زما په خیال دې ته څه وي خوریا ټانګې کوتره لاړه وي سبزي صاحب په کار و چې ټوپک یې راغستې وي چې ویشتې وي ډېره زبردست خاموشي ده د مرغو د اواز تاسو به لږ شان محسوس کړئ دا وګورئ ښکلی یخ ځای دی یخ سوري دي د ونو او ډېر خوند کوي چې دې کلي نه راوځي اوس د دې ځواک نه د دې شور نه نو دلته سړی ډېر زیات عجیبه شان محسوسي تاسو وګورئ سپرلي نښې دا دي به وي چې دلته به هر قسمه ګل په سپرلي کې الله پاک زرغوني هر قسمه بوټي چې د وړوکي نه وړوکي غټو نه غټ دا پکې رنګ دی دا هم کتی شي ماشاءالله نو ډېر زبردست ځای دی د دې ځای نه به لږ بره خیجو بیا به تاسو ته روغ کلی ښیو انشاءالله نو امید دی چې خوښ به مو شي انشاءالله کوشش هم دغه وړوکي شان کوشش هڅه ده او امید هم دغه دی چې لږ یو بل څه سامان دی مونږ د ولاګینګ دپاره اډر کړی دی چې راورسي نو کوشش به دی چې زیاتره د بونیر علاقې دي کله مونږ وزټ کو چې هغه تاسو ته انشاءالله تعالی مونږ ایکسپلور کو تاسو یې وینئ دغه پورې ده زمونږ سره باجکټه کلی تاسو لیدی شئ ډېر زبردست ویو دی ډېر خوند کی ماشاءالله موسم هم لکه شانوریاز لکه غرمه یار د تاسو وینئ هغې کتې ځای نه راوختو نو مطلب دا دی چې روژه ده سړی تږي کېږي ګرمي هم کېږي ځکه چې عصب دغه داسې و چې هغه مونږ تاسو ته خو خبرې خو مونږ وکړې خو بهرحال چې دغه ځایونه تاسو وینئ خوند ترې واخلئ خیجو په بره خاص د دې ځای زمونږ سره چې دا کوم وړوکي شان غر دی دې ټاپ ته به خیجو هغې ځای نه بیا تاسو ته د دې کړپې چې کوم مضافات دي د هغې هغه ویو به درته هم ښیو نه دی ډېر هوښیار دی ماشاءالله دا مونږ کړپې ته راتلو عمر رانه هېر شوی و ها دا وګورئ ته چېرته تلویز بیا ستا نعمت راغلی و نو تا ته لار نه و معلومه نه نو بیا د چا راوستې بربوڼی نه د ده سره رالی باچا سره وایي ماشاءالله تا ورته څه وې بربوڼی نه یوازې رالی ولکه ها دا زما نر بچونګړی دی په ما ډېر ګران دی او دې مونږ عماد ته پرېښود چې په موټر سایکل باندې ته دې راوله نو بس هغه داسې بدقسمتي وه چې هغه ترې را روان شوی دی هغه وی چېرته دی به دوی سره ځي خو دی شکر دی چې خو مونږ ښه ده چې ورک شوی نه لږ ښه بیا خو به مونږ ډېر جړی په کیمره کې سلام وکړو شابه دا ویډیو به بیا خلک ګوري اپلوډ کړو به وخانده ورته ولک په سړي خولې راغلی دی یاره ډېر زیات دی راله خراب کړی بلا و برکت یې نه و زه شکر دی نه ته د بربوڼۍ نه بلکل یوازې راوختې بس وکو په لاره
یاره که ښه ده چې چا تختول نه یاره دا وګوره دا پکې لا بل هزار هزار اوس په دې جوس کې او دغه به هم خوري کیک دلته زموږ سره بل پوخ هم دی راشه دې خوا لکه دې خوا راشه ننګیاله راشه تا امیر ولې پرېښی و امیر تا پرېښی و دا څه دي دا ستا سره په لاس کې څه دي څه دي اجوه کیک کو جوس او کیک و ته دلته څه له راغلی ها دلته ته څه له راغلی دا امیر خان دی زما بچوړی دا دی ننګیال خانو او نکونه مه خوره مړه دی نکونه ډېر خوري دا پکې مسله ده نه امیر وګوره توی په بربوډۍ کې د یوازې پرېښې وایې دی اوس راغی وګوره څومره خولې پرې راغلي دي ته وګوره اته د دې نکونه نه شابه سلام ورسره وکړه چې خوشحاله شي شابه شابه السلام علیکم ته غاړه دې چاپېر کړه غاړه دې چاپېر کړه لاس چاپېر کړه د یو بل نه لاس چاپېر کړه ښکلې ولکه ته به ودله جوس ورکړه چې دې وڅکي که نه راشه دی به اوس د جوس ورکو چې وڅکي ځکه چې دی خو دا مونږ دې دواړو له دا خوراکه راغستې وه دې له هم راکړه دا که یو دی جو یو ته وخوره هو ته دا وخوره دا وخوړه لکه دا وخوړو دا لږ را مخکې شه یاره دا ننګیال خان دی او دا امیر خان دی دی مونږ همت ته په بربوډۍ کې پرېښود چې یاره ته به دې ځان سره په موټر سایکل اوچت کړي نو به دې ته را روان شوی دی په بربوډۍ کې پاتې شوی دا خو شکر دا دی چې سره نه هغه تره و چې هغه راوستو نو بهرحال دا هم یو غټ سبق دی چې څومره ماشومان د ځان سره وباسئ بار ته وځئ نو کاینډلي دغسې بې پروایي مه پرېږدئ یا په ټایم دا غلطي زموږ نه وشوه نن سبا حالات تاسو ته پته ده چې څومره ماشومان دي 2 کالو دي 3 کالو دي الله دې نه کې استغفرالله خو ریپ ورسره هم کېږي او دا غلط کارونه بیا یا په پټي کې یا په نیر کې یا په کنده کې د هغوی لاشونه موږ ته میلاو شي مړی نو مهرباني وکړئ چې څومره ماشومان دي د هغوی خیال وساتئ مینه ورسره وکړئ او دا خو د الله تعالی طرفه موږ ته تحفې دي خو دا ولې نو خبرې به هم کوو ویډیو به هم جوړو واپسۍ کې به هم څه لږ ډېر کلیپس اخلو تاسو ته انشاءالله او دغه امید دی چې ستاسو څومره مونږ ویډیو جوړه کړو چې ستاسو خوښ شي زموږ سره اوس یې تا راغلی ننګیاله یو څو خبرې پکې وکړه شابه سلام وکړه السلام علیکم تیز ووایه وایه ښه داسې وایه تاسو ښه مونږ کړپې ته راغلي یو ویډیو وې وګورئ ښه ویډیو لازم وګورئ داسې ویډیو وګورئ وایه راشه عمره دی خوا عمر څه شو عمره چېرته لاړې ویډیو خو پلی ده بس رالو او روژه ده لږ وریځ ده خو بیا هم سړی تږی کېږي نو لږ دلته کېناستو دا تاسو زموږ سره لیدی شئ ټول مونږ راوتي یو بلکل هسې په چکر باندې دا باسط دی زموږ سره زموږ خوری دی عماد خان وراره دی زیاد دا هم زموږ غنم رنګ وراره دی زیاده څو روژې دي ونیوې تیز وایه ولې نه ستا په څومره عمر یې لکه د ده په څومره عمر یې ما ده د ده څومره عمر دی زویه د ده څومره عمر دی د دغه شاته زیاد څومره عمر دی نه څومره ورګه دی سوي پاسې وای نه نو خبرې پکې نه کې زه مسافرو ته سلام کوم داسې یې وایي ښکلی سلام کوم او ویډیو وګورئ وایه ښه ویډیو وګورئ ښه نه د زیات به څومره عمر یي د زیات به څومره عمر او ته روژې نیسې که نه نه تا خو زما روژه ده ستا د کوم طرف روژه ده نه د کدې طرف روژه ده که د برې د برې تا چې اوس جوس وڅکو نه تا اوس جوس نه څکو تا له اوبو دې تږی شوی دی یاره او عماده ستا څویم کال دی چې روژې نیسې دویم کال او څه کالې به هم پوره روژې نیسې او زیاده تا پکې څو روژې نیولې دي په دې کې یو دې هم نه ده نیولې دا ولې ظالمه په تا نه وړي دا وګوره دی چې شکور ته کیني دا کم څه کم لکه نه خلاص دی خوري او وي په ما باندې روژې نه خوري